سلامونه دوستانو، امید لرم چې جوړ و روغ به یاست. نن غواړم د همستر کمبک په باره کې تفصیلي معلومات درکړم چې همستر کمبک څه ده، څه کار کوي. همستر کمبک لپاره به ورځو ټلګرام ته چې فعال کړو. مثلا دا ده همستر کمبک، دا راغی، بیا به پلی بیو دا بات به انسټال کړو. دا کېدای شي چې مثلا دا خو ما فعال کړی ده، تاسې چې نوی فعالوئ یو ډېر اسانه سټیپس راځي، هغه به پاس کوئ، هغه نه وروسته فعالېږي. نو کله چې فعال سو تاسې ته 25,000 کاره کوین مفت درکوي. نو له کوین نه وروسته چې تاسې واخیسته، دې طرز طریقه څه ده، څه ګټه لري او آینده کې څه ترې جوړېدای شي که نه شي، د دې په باره کې به زه تفصیلي معلومات درکړم. ګرانو دوستانو، څو وخت مخته د ناټ کوین په نامه عینا دا شکل یو بات لانچ شوی و، کار یې پیل کړی و چې وروسته خلکو کار پکې وکړو، محدود تعداد، ډېر زیات نه لکه په همستر کې چې دي. هغه نه وروسته هغه ارزښت پیدا کړو، پولي ارزښت یې پیدا کړو. نن سبا په انلاین صرافیو کې هغه د اکسچینج ورډ دی، یعنې یو ارزښت لري، پیسې ارزښت لري، که څه هم ډېر زیات نه لري خو بیا هم ښه ده. یعنې ته کولی شې چې هغه انلاین تجارت دې پرې شروع کړې، یا ټریډینګ کوې، یا بل هر کار چې انلاین ته کوې ته کولی شې چې هغه پرې شروع کړې. نو همستر کمبک د خلکو امیدونه همدا دي ورته چې دا به په آینده کې لیست کېږي. داسې فکر کوي چې دا به په ټون کې لیست شي. نو تاسې کولی شئ چې بیا هغه پیسې که دا چېرته ارزښت پیدا کړي، باینانس صرافي ته یا نورو انلاین صرافیو ته انتقال کړي یا والټونو ته. نو د دې د کار طرز و طریقه دا ده چې مثلا تا 25,000 کوینه واخیستو، ساین ان سوې، هغه نه وروسته به ته ټپ کوې. دا ټپ چې دې کول، یو ټپ دې کول، ډېر ټپونه کول، تا ته یو محدود تعداد ګوره، ما ته تقریبا 2,000 سکې راکړي، هغه ما ټولې نه تقریبا جمع کړي، خو دا دومره په درد نه خوري، نه دومره ضرورت ورته شته. دا د تلیفون یو قوي تلیفون غواړي، موبایل غواړي چې هغه نه ته په استفادې زر ټپونه ورکړي، عادي موبایل نه مکمل ورته جام کېږي او نه دا ګټه لري. ټول نه مهمه دا ده چې ورځنی ټاسکونه باید ته انجام کړې. ورځنی ټاسک څه دی؟ اولنی ټاسک دغه دی، ډیلي. فکر وکړه ډیلي ورځنی ډالۍ، تا ته هره ورځ 1,000,000 خوښې ډالۍ درکوي. یو څه کوډ ده، هغه به ته پکې وږې، هره ورځ نوی کوډ راځي چې هغه کولی شې ما چینل په تعقیبولو سره هغه کوډ ترلاسه کړې. هغه نه وروسته بیا ډیلي کمبو ده. ډیلي کمبو کې ګوره 5 کارته دي چې دا باید ته واخلې. دا د کارت لیول باید اپروف کړي. مثلا دا کارت ده، زه غواړم چې دا لیول یې اپ کړم، یوازې به ګو اهید، ته به پیسې لرې، دا کارت بیا په دې کې دلته به څه راڅرګند شي، هغه ورځنۍ ډالۍ به راڅرګنده شي. نو د مثال په ډول زه تاسو ته یو مثال په ډول باندې ښیم چې نن ورځې کوډ ټي جي لیډرز دا دلته سپیشلز کې دي، دا به زه یو اپګریډ کړم د مثال په ډول. نو اندرې کارت چې د ورځې اپ لیول یې پورته کړي، تا ته به تقریبا 5,000,000 کوینز نوي درکوي. نو دې سره کولی شې چې ته خپلې ورځنۍ پیسې یا کوینونه پورته کړې. ټي جي لیډر نه پوهېږم چې دا دلته شته، خو داسې ده چې زه یې نشم پیدا کولی. ښه دا ده، ګوره دا چې مې اپګریډ کړو، یو کارت یې راکړو، دلته به اوس وګورئ یو کارت کې را پیدا شو. نو کله چې تاسې مثلا کوینونه ډېر کړو، بیا به تاسې دومره مه ډېروئ چې یو 15,000,000 شاوخوا یې کوي. نور به تاسې په څه شي فکر کوئ؟ روزانه چې تاسې نه یاست، تاسې ته باید عاید راسي، یعنې دا کوین باید اتومات ډول باندې تاسې ته جمع شي. تاسې باید اتومات ډول څه قسم جګېږي. مثلا ما د دې کارت لیول 12 لیول ته مې رسولی ده. دا لیول کارت اوس ما ته په هر یو ساعت کې 15,800 کوینه راکوي. زه که یم که نه یم، که انلاین یم که نه یم، ما ته کوینز راکوي. مثلا دلته بل کارت مې پورته کړی ده 12 لیول کې، تقریبا ډېرې پیسې کوینونه مې پرې مصرف کړي دي. هغه ما ته د ساعت 1,16,000 کوینه راکوي. ټول ټال که ورته وګورو، زما ساعت کې احمد څومره ده؟ دومره ده، 1,15,000,000
کاینه ماته په 1 ساعت کې جمع کېږي چې اصلا مهمترین څه دي هامستر کنورټ همدغه ده چې تو باید داسې یو څه ولرې یعنې چې کله ته نه یې دې ته به ضرورت نه وي چې ته ټپ وکړې ځان هم ستړی کړې موبایل هم پرې خراب کړې اخر ته دا نتیجه ورکوي ولې نه کوي ورکوي ښې مطمئنه خو ضرورت یې ته نشته او نه به دا فکر کوم مهم ده هامستر کنورټ یو رسمي اعلامیه هم ورکړې چې دا مهمه نه ده چې تاسو ډېرې پیسې ولرئ دا کاینز مهمه دا ده چې تاسې څومره عمد ولرئ په ساعت باندې ګورئ ما 1.5 میلیون ته تقریبا رسېدلی ده ځکه نه یم هر ساعت ماته 1.5 میلیون کاینه جمع کېږي ضروري دا ده چې په 3 ساعته کې یو ځل آنلاین سئ او هغه کاینونه جمع کړئ بس خلاص نور هېڅ نه لري او د دې کاینونو د ډېرېدو لپاره یې ښه لار دا ده چې هغه کوم کاینونه چې ډېره غټې پیسې درکوي په ساعت هغه لیول یې پورته کړي مثلا ماته ضرورت ده چې زه دلته کوم کاین داسې ضروري ښه دا 20,000 په ساعت کې راکوي که زه 5 میلیونه نور پرې مصرف کړم نو ماته به 2,500 نور هم اضافه سي دا به 22,000 په ساعت سي ګوره زما مصرف که 5 میلیونه 22,000 شدي ما په ساعت له یو کارت عمد دا کارتونه له کومه کېږي دا کارتونه مثلا ما خو ټول اخیستي دي بعضې دا دې ګوره پاته دي چې دا نه ملګري را دعوت کړي هغه یې فعال کړي نو دا فعالېږي هغه نه وروسته ته استفاده کړي پرې کولی سي بعضې کارتونه دلته بند دي کلفر لیدلی بیا یې ته دلته لیدای سي دلته وړو کې ورته لیکلی چې پلانی کارت څونه لیول ته ورسوي هغه نه وروسته دا کارت فعالېږي بیا به ته راځې دغو ځایو کې به ګورې چې کوم کارت هغه به بیا لیول ورپورته کوي نو دا هیڅ هم دومره زیات نه لري که غواړئ چې مثلا ملګري دعوت کړئ دلته به لینک کاپي کړئ دا د لینک کاپي سو نو کولی شئ چې ملګري دعوت کړئ او بل مهم چې دا ده والټ سره به کنیکټ کړئ مثلا والټ یو والټ ته باید ډاونلوډ کړئ هغه سره یو اکاونټ جوړ کړئ هغه سره بیا کنیکټ کړئ چې دا په آینده را ویډیوګانو کې تفصیلي ډول باندې زده کوو اوس فعلا دومره بس ده چې تاسې فعال کړئ فعالېدل یې ښه دي ځکه چې تاسو ته کوم تاوان نه اوري نه مو پیسې پرې مصرفېږي او وخت زه مطمئن یم چې موږ تاسو ټول افغانان ډېر زیات وخت لرو ځکه چې کار نشته نو که دا ده چې انټرنټ فیسبوک مصرف او به دې مصرف کړو که چېرته لکه ناټ کاین غوندې لیست شي یو څه به مو لاسته راغلي او که لیست نه شي نو پلار پلو پټی خو نه ده ورته خرڅ کړی شي موږ ته تاوان راسي نو ما تقریبا د 4مه 5مه هفته ده چې زه یې کومه شاید لا کمه وي دومره ځای ته م رسولی ده چې غټ ځای ده تاسې هم کولی سئ یوه 2 هفتې کې ډېر کار ترېنه کولی سئ بل مهم شی څه ده چې هغه به بایننس سره کنیکټ کوئ له کومې صرافي سره به یې کنیکټ کوئ مثلا ما بایننس صرافي ورته انتخاب کړی خو دا به په آینده ویډیوګانو کې تفصیل سره زده کوو خو فعلا د دې هامستر کنورټ طریقه چې کومه ما تاسو ته وښوده همدغه ده د نور زیات څه نه لري او هیله مې دا ده چې زما د حمایت لپاره او نورو تخنیکي ویډیوګانو لپاره سربیره په هامستر کنورټ نورو برخو کې د ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او له هغه موادو چې زه اپلوډ کوم استفاده وکړئ